السلام علیکم څنګه د ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټستی رازونه د یو بل ویډیو په طرف دې ویډیو کې به د هغه 10 ځناورو په باره کې خبرې کوو چې کوم په دنیا کې تر ټولو نه ډېره تیزه منډه وهي. په دې لیست کې موږ سره لسم مقام ویلمرک لري چې په انګلیش کې ورته آسټریچ وایي. دا اساساً یو مرغۍ ده خو الوتی نشي، خو دا منډه ډېره تیزه وهي. د دې حد رفتار 400 میله په یو ګنټه کې یا 80 کیلومتره په یو ګنټه کې ده. او نهم مقام جیک ریبرټ چې پښتو کې ورته جیک سویک ویل کېږي. دا یو جګقده سویک ده. دا 10 فوټه جیک خیز هم وهلی شي. د دې 45 میل په یو ساعت کې یا 2 کیلومتره په یو ساعت کې منډه وهلی شي. اتم مقام ګری هون لري. دا یو رقم د سپی ده چې اکثره خلک یې د ځنګلي سپیکانو لپاره ساتي او آرام سره رانیولو صلاحیت لري او زیاتره خلک یې د سپو د منډو مقابلې دپاره هم ساتل کېږي او ساتي یې. دا 46 میله په یو ساعت کې یا 4 کیلومتره په یو ساعت کې سپیډ وهلی شي. اووم مقام براون هر سویک لري. دا د عرب څه ملکونو کې افغانستان، انډیا او پاکستان کې څه حصو کې دا شته. دا ډېر غټ خیز هم وهلی شي. 40 میله په یو ګنټه کې یا 6 کیلومتره په یو ګنټه کې د منډې صلاحیت لري. شپږم نمبر بلیک باک لري چې پښتو کې ورته تور پسه ویل کېږي. دا په انډیا، پاکستان او نیپال څه علاقو کې شته ده. دې تقریبا 50 میل په یو ساعت یا 80 کیلومتر په یو ساعت کې د منډې صلاحیت لري. پنځم نمبر 9 لري چې پښتو کې ورته زمری ویل کېږي. دا د ځنګل باچا ده او ډېر طاقتور هم ده. او بیا هم دا د منډې دا پنځم مقام لري. تقریبا 50 میل په یو ساعت کې یا 80 کیلومتر په یو ساعت کې منډه وهلی شي. څلورم مقام ویلډ بیس لري چې پښتو کې ورته د افریقا غوا ویل کېږي. دا له زمري نه تیزه منډه وهي ځکه یې دې ته 4 نمبر ورکړی. په 3 نمبر باندې راځي پونګون. دا د هرن د نسل نه دا د شمالي امریکا په څه حصو کې موجودیت لري. د دې حد رفتار 55 میل په یو ګنټه کې یا 88 کیلومتر په یو ګنټه کې یې حد رفتار دی. په 2 نمبر باندې راځي سپرینګبوک چې د جنوبي افریقا په قسطه هرنو کې د دې نوم راځي. د دې حد رفتار 62 میل په یو ګنټه کې یا 100 کیلومتره په یو ګنټه کې حد رفتار دی. په اول نمبر باندې راځي چیتا چې پښتو کې ورته پړانګ ویل کېږي. دا ډېر مشهور ځناور ده. د دې حد رفتار 15 نه واخلي تر 80 میل په یو ګنټه یا 120 نه واخلي تر 130 کیلومتر په یو ګنټه کې حد رفتار دی. که تر اوسه پورې مو ویډیو نه وي لایک کړی، ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما ته خدای پاماني راکړئ. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. خدای پامان. والسلام.